बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे। क्लास 8 साइंस के यूनिट नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम शुरू करे थे। हो पदी की पता का टॉपिक की दटुल ना अहम टॉपिक जो सर कमी होदे आगा दे स्फेरिकल मिरर्स ताउस तो पता था छिपाए कि मुंग खपल इमेज ची दे आगा जुड़ीगी मुंग तखकारी बिया स्फेरिकल मिरर्स यानी दासी मिरर्स दी आगा स्फेरिकली गोंडी खुदा मिरर ची दी दो किस्म दी पदी खबर बजान पो गई چې یو قسم میرر چې دی هغه ته مونږ وایو کانکیو سو ته وایو کانکیو او دویمه قسم میرر چې دی هغه ته ویل کیږي کانویکس میرر یعنی کانکیو میرر او کانویکس میرر دوه قسم میررز دي په جمع دي ته مونږ سپیریکل میررز وایو د دې استعمال چې دی هغه په مختلفو ځایونو کې دی ایمیج فارمیشن په دې باندې چې کوم جوړیږي هغه بدللی تاسو کلاس 8 ساينس کې چې دا څنګه ورکړی دی مونږ به دا ګورو چې په دې باندې ایمیج چې دی هغه څنګه جوړیږي خول بدی دوان کې دا فرق پیژنې پرس کا دا زما سره یو چمچه ده ٹھیک شو نو بدی کې دا کانکیو میرر چې کومي وی ناغه دنه طرف ته داسي جوړی لکه یو چمچه راواله مدنه طرف ته داسي چې دا جوړه ده ٹھیک شو نو دا دنه طرف ته دا کم جوړ سایت چې دی نو د کانکیو میرر دا شکل چې دی هغه داسي ٹھیک شو یا زودی شو باسما لکه یو میرر دی ازما سره داسي دی ٹھیک شو د دې غاړې مو سې کول کو پدې کې د کانکیو میرر وای بل د کانویکس میرر چې دی نو دا به زموږ سره داسي ٹھیک شو دا لپاسنې سیټ نه دا یا زوما چې دا میرر زو داسي وبسما د دې غاړې مونږ دې ته سې کول کو نو دا کانویکس میرر دی نو دا کانکیو میرر شو دا او دا چې دی دا کانویکس میرر دی په دې معنی اوس مونږ ایمیج فارمیشن چې دی هغه وایو او اول به مونږ راوالو کانکیو میرر ٹھیک شو کانکیو میرر شکل ما دوستو وی چې هغه زموږ سره داسي او د دې انساید یعنی دا دن کم طرف چې دی نو دا زموږ سره څه دی دا ریفلیکټینګ دی دې ته مونږ ریفلیکټینګ سرفیس چې دی هغه ورته وایو د ریفلیکټینګ سرفیس مطلب دا دی چې په دې باندې لایټ لګي او هغه لایټ په دې نه واپس چې دی باونسینګ کوي دې نه بار ریفلیکټ کیږي نو د دې دن طرف ته دا کم سرفیس چې دی دا به زموږ سره ریفلیکټینګ بل په دې باندې چې کم ایمیج جوړیږي په خبر باندې ځان پوه کوي چې په دې کانکیو میرر باندې چې کم ایمیج جوړیږي دویمه خبره ٹھیک شو کم ایمیج فارمیشن چې دی نو هغه ډیپند کوي په ډیسټنس باندې چې یاره د دې یو ابجیکټ چې دی نږدې دی یو ابجیکټ چې دی لري دی نو دا غي مطابق په دې کانکیو میرر باندې چې دی هغه ایمیج چې دی هغه جوړیږي ٹھیک شو وس دا کم ایمیج چې دی دا خبره یادو ساتئ چې دا ما سره سمال روم کې دی شي ٹھیک شو دا زما سره چې دی لارج روم کې دی شي او دا زما سره سیم سایز والم کې دی شي ٹھیک شو دنه طرف ته کوم ایمیج جوړیږي په دې باندې زما سره غټ ایمیج هم جوړې دی شي لارج روم جوړې دی شي او د ابجیکټ کم سایز چې دی دا غي سایز مطابق ایمیج چې دی زما سره جوړې دی شي خو هغه ډیپند کوي په ډیسټنس باندې چې د ابجیکټ جدي عین په سونه ډیسټنس باندې چې دی پروت دی وس چې کله مونږ ایمیج فارمیشن وایو نو دا خبره یاد ساتئ کپرس کدا کانکیو میرر چې دا زودا سي ډرا کما دې خبره ځان پوه کوي دا کانکیو میرر چې ما ډرا کو د دې دا کم پورشن چې دی بالکل په دې منس کې نو دې ته مونږ وایو پول ٹھیک شو بیا د دې پول نه کپرس کدا یو لاین ډرا کما بالکل په دې منس کې نو دې ته ویل کېږي پرنسپل ایکسس دې ته ویل کېږي پرنسپل ایکسس ٹھیک شو کانکیو میرر دی د سنټر ته چې مونږه پول وایو او دا غي نه علاوه کله دې پول نه یو لاین ډرا کما بالکل په منس کې ندی ته مونږه پرنسپل ایکسس چې دی هغه ورته وایو ٹھیک شو ها وس په دې خبره باندې ځان پوه کوي کپرس کا زما سره یو ابجیکټ دی ٹھیک شو زما سره یو ابجیکټ دی دا ابجیکټ نه یو لاین چې دی هغه د راغې ٹھیک شو د ټاپ نه یو ابجیکټ چې دا غي د ټاپ نه یو ری اپلایډ چې دی زما سره راغې چې شه دی ری اپلایډ چې راغې دې سر چې دی سټرایک شو بل ری چې دی هغه زما سره راغې د باټم نه هغه هم د دې کانکیو میرر د دې پوینټ سره شو سټرایک شو ٹھیک شو وس زما سره ایمیج چې دی هغه څنګه جوړیږي په خبر ځان پوهیږي یو ری زما سره دا د زویم چې دا ری 1 دی
او بل ری زما سره دا دی دا ری 2 دی یو ری دی نه د ټاپ نه بل د باټم نه راغی نو دا به واپس زموږ سره دی عین سر چې کله ولګي د دې کانکیو مې سره دا به ریفلیکټ کیږي دا به داسې ریفلیکټ شي کوی دا به داسې ریفلیکټ شي ټیک شو نو داسې ریفلیکټ شو نو دا باندې ری چې واپس کم ریفلیکټ شو دا په یو پوینټ باندې د یو بل سره چې دی میلاویږي کپرس کا دغه پوینټ چې دی هغه په پرنسپل ایکسس لپاسه دی نو ایمیج ویل بی سین مونږ ته به ایمیج چې دی هغه ښکاره کیږي څه چل کیږي ایمیج ویل بی سین دغه ایمیج چې دی هغه به مونږ اینو ټیک شو دیس پر پوه شو کوی یو آبجیکټ دی د ټاپ نه ورې راغی بل د باټم نه دواړه چې دی د کانکیو میر سره چې دی ولګېدو واپس دا ری چې دی ریپلیټ کیږي دا ری داسې راغی دا ری داسې راغی دا په یو پوینټ باندې یو بل سره چې دی میټ شو میلاو شو که فرض کړه دا پوینټ په پرنسپل ایکسس باندې دی نو موږ د ایمیج چې دی هغه ښکاره کیږي ټیک شو ښه اوس فرض کا زه ووایم چې یو آبجیکټ دی هغه د دې کانکیو میرر نه په څه فاصله کې دی ټیک شو په لږه فاصله کې دی نو د ایمیج به زما سره څنګه وي ټیک ده دا زما سره کانکیو میرر دی ټیک شو دا زما سره پول شو دا زما سره پرنسپل ایکسس شو او دلته کې یو آبجیکټ دی چې هغه د دنه په لږه فاصله کې دی دا کانکیو میرر دی او دا زما سره آبجیکټ شو ټیک شو دا آبجیکټ شو دا چې دی پرنسپل ایکسس شو دا پرنسپل ایکسس شو آبجیکټ چې دی زما سره فاصله کې دی نو که فرض کا د دې نه دا یو ری چې دی زما سره داسې راغی ټیک شو یو ری چې دی زما سره داسې راغی او د هغې نه علاوه دا بل ری چې دی دا هم زما سره داسې راغی نو دا به واپس ریفلیکټ کیږي څه کوی دا ری به زما سره واپس ریفلیکټ شي دغه شان دا به هم زما سره واپس ریفلیکټ شي څه کوی دواړه ری زموږ سره رالو دا ریفلیکټ شو آبجیکټ زما سره په ډسټنس کې دی نو ری به زما سره داسې راځي د کانکیو میرر د سرفیس انسرټ سرفیس دا ری ولګېدو دا واپس ریفلیکټ شو په دې پوینټ باندې دی بل سره چې دی میلاو شو نو په دې پوینټ که موږ وګورو که نه نو دا زما سره پرنسپل ایکسس یو لاین دی نو په کوم پوینټ چې دا دواړه ری د یو بل سره میلاو شوي دي هغه د پرنسپل ایکسس نه چې دی لاندې دي نو چې کله ری واپس ریفلیکټ شي او هغه د پرنسپل ایکسس نه چې دی لاندې نو بیا به زموږ سره چې چلی when image is a large distance the image must be inverted and small نو دلته کې به زما سره ایمیج چې دی هغه به جوړ شي پای کې به دوه خبرې یو به دا زما سره سمالي او یو به د هغې نه علاوه دا به څه دا به زما سره انورټډ وي ټیک شو ایمیج به علامات صحیح ښکاري چې کله ریفلیکټینګ ریس چې دی هغه په یو پوینټ باندې میلاو شي چې هغه په پرنسپل ایکسس باندې لپاسي خو د پرنسپل ایکسس نه لاندې میلاو شي نو دا خبره ساتي دا آبجیکټ په زما سره په ډسټنس کې او دغه تصویر چې کوم جوړیږي په دې کې به دوه خبرې یو خبره به کېدای چې دا تصویر به زما سره سمالي او بل به دا انورټډ دا به الټی کله به الټی چې کله د آبجیکټ د کانکیو میرر نه په فاصله کې پروت وي ټیک شو اوس موږ دا ګورو که فرض کې یو ایمیج چې دی هغه د کانکیو میرر ته نږدې دی ٹھیک شو کانکیو میرر زموږ سره نږدې دی نو بیا به څه چلي څه کوی دا زما سره فول دی ټیک ده او دا زما سره چې دی پرنسپل ایکسس دی او دا آبجیکټ زما سره په دې ځای کې دی چې کوم لري و ما په دې ځای کې ټاکلی آبجیکټ و زما سره په دې ځای کې دی ټیک شو چې آبجیکټ زما سره په دې ځای کې دی که فرض که دا یو ری چې دی ټیک دې خبره باندې ځان پوه کړئ دا یو ری زما سره داسې راغی او دا بل ری چې دی دا زما سره داسې راغی ټیک شو خبره باندې پوه شوئ دا به اوس واپس زما سره ریفلیکټ کیږي دا چې کله واپس زما سره ریفلیکټ شي نو په دې ځای باندې دا د یو بل سره چې دی د دې پرنسپل ایکسس نه لږ لاندې میټینګ پوینټ دی خو خبره پکې دا ده چې آبجیکټ زما سره نږدې دی چې کله آبجیکټ زما سره نږدې دی نو د دې آبجیکټ کوم ایمیج چې زما سره جوړیږي نو هغه به زما سره په بیک سایډ باندې چې دی جوړیږي دا خبره پکې یاد ساتئ چې کانکیو میرر ته یو آبجیکټ زما سره نږدې دی نو د دې چې کوم تصویر ایمیج فارمیشن زما سره کیږي نو هغه به په بیک سایډ باندې کیږي ګورئ چې تصویر ما تاسو ته سیم سایز وي که نه چې به نارمل ډسټنس ورته تو کېږي تصویر به تا ته بالکل صحیح ښکاري خو چې تصویر د آبجیکټ چې دی دا ته لرې کېږي نو کوم ایمیج چې زما سره جوړیږي هغه به انورټډ وي او هغه به سمالي خو چې آبجیکټ ورته نږدې کېږي نو تصویر چې دی ایمیج به تا سره بیګري خو هغه به بیک سایډ اپ
کانکیو میرر چې دی هغه جوړیږي. ټیک شو. اوس فرض کوم د کانویکس میرر خبرو کو چې کانویکس میرر باندې ایمیج چې دی هغه څنګه جوړیږي. ټیک شو. کانویکس میرر زما سره داسي د دې دا سرفیس ته په دې باندې لایټ ریز چې دی لګي دا په مختلف ایریاز باندې چې دی ریفلیکټ کیږي د ته مونږ وایو ډایورجینګ مونږ دې ته وایو کوم لایټ ریز چې دی دا خوري. ټیک شو. دا فرض کې یو ریز ما سره دلته کې راغی دا زما سره پرنسپل ایکسس دی یو ریز ما سره دا دی. ټیک شو. نو چې چل بګي دا پرنسپل ایکسس چې ما دلته کې د ډرا کو نو دا ری به زما سره ریفلیکټ کیږي فرض کې دا زما سره داسې راغی دا لایټ یو ری چې دی زما سره داسې راغی په پرنسپل ایکسس باندې لپاسه زما سره دا دوه ریز چې دی دا میلاو شو نو ایمیج will be formed small. نو ایمیج به زما سره څنګه image will be formed small. ایمیج به زما سره څنګه small ځان پوهه. کانویکس میرر باندې چې کله لایټ ریز ولګي دا لایټ ریز د دې نه ریفلیکټ شي او په پرنسپل ایکسس باندې یو بل سره میلاو شي نو کوم ایمیج چې زما سره جوړیږي هغه به سمالي. کانکیو میرر کې درې خبرې وي چې یو تصویر زما سره سیم سایز کې دی چې په نارمل ډیسټنس وي. ټیک شو. بل تصویر زما سره لارجر سمالر کې دی چې کله د ابجیکټ چې دی د کانکیو میرر نه لري لارجر الو کې دی چې کله ابجیکټ کانکیو میرر ته نږدې. ټیک شو. خو په کانویکس میرر کې دا خبره ده چې دا لایټ ریز چې دی هغه خوري چې کم لایټ ریز چې دی خوريږي او په پرنسپل ایکسس باندې دا ریز دی بل سره میلاو شو نو کم تصویر چې دی اب زما سره صحیح اب سمالي. ټیک شو. اوس به دې باندې ځان پوه کړئ چې د دې استعمال زموږ سره کم ځای دی که فرض کړو د کانکیو میرر خبره وکړم نو غوږ ورته کېږدئ نو کم کانکیو میرر چې دا د څه دپاره استعمالیږي دا د شیوینګ میرر دپاره کم سړي چې کله شیو کوي شیوینګ میرر دپاره کم جامد چې کوي په هغې کې استعمالیږي او د هغې نه علاوه کار هیډ لایټ کم کار هیډ لایټ چې په هغې کې استعمالیږي. ټیک شو. بیا چې کم کانویکس میرر دي کله چې تاسو په موټر کې یا په ګاډي کې سفر کوئ نو ډرایور ته مخامخ چې هغه وړوکی شان دي عیني دونه. ټیک شو. نو دلته ته چې دی مونږ کار ریئر ویو میرر ورته وایو کار ریئر ویو میرر دغه کې چې دی زموږ سره استعمالیږي او د هغې نه علاوه شارپ سیکیورټي کیمراز کم سیکیورټي کیمرا چې زموږ سره وي نو دا په هغې کې چې دی استعمالیږي سیکیورټي کیمراز. ټیک شو. نو سپیریکل میرر شو دا ټاپک چې دی لکوټې ګران نه دی خو لکوټې دا خبره پکې ده چې کانکیو میرر کې به تاسو د درې قسمه ایمیج خبره کوئ کانویکس کې به تاسو د یو کانکیو کې دا دی چې سیم سایز والی چې دی هم جوړېدی شي تصویر سمال هم جوړېدی شي بیګر چې دی هغه هم جوړېدی شي. خو په کانویکس کې مونږ د یو ایمیج خبره څنګه وکړه چې دا لایټ ریز چې دی هغه خوري په یو پوینټ باندې که فرض که پرنسپل ایکسس باندې میلاو شي نو ایمیج چې دی هغه زموږ سره صحیح او سمالي. که د سپیریکل میرر کې بیا هم ستاسو کنفیوژن وي تاسو ماته په کمنټ کې ضرور ویلی شئ. انشاءالله کنفیوژن چې دی به ستاسو لرې کومه. تھینک یو ډېره مننه.